زموږ چینل ته که چا زموږ چینل نوی سبسکرایب ته سبسکرایب بټن ووهئ د په څنګ کې د بیل بټن کلیک وکړئ بیا وروسته په آل باندې کلیک وکړئ تر څو هره ویډیو په خپل وخت تاسو ته در ورسیږي. د ملي منافعو خبرې وي او یا د پښتنو د ملي منافعو خبرې کوي لکه دا نن چې حاضر شوي یې داسې هر وخت لپاره یو 10 منټه یا نیم ساعت ورکئ تر څو چې موږ اتفاق ونه کړو زموږ ټولې ستونزې به همداسې پاتې وي. هر وخت مو په اتفاق غواړم او هر وخت مو د پښتنو غوښتونکي غواړم. د ملګري لږ لار وکړئ چې دا پرې کړي. لار او بار لار او بار خوشحالي کوي بدرګه کوي لار او بار لار او بار. ډېره زیاته مننه یوه یادونه ده چې همداسې په مینه پکې ګډون وکړي نو بیا هم له ټولو نه ډېره زیاته مننه. په وروستیو کې پرېکړه لیک لوستل کېږي او دا ملګری څه یادونه لري فقط ملګری هرکلی درته وایم د راتلونکي فبرورۍ په 2مه نېټه باندې د جرګو په تالار کې موږ د شهید ارمان لوڼي لومړی تلین لمانځو. هیله ده په هغه غونډه کې به راسره په پراخه پیمانه ګډون وکړئ. مننه. وال او د خوست محترم ولسونه د نننۍ ناستې پرېکړه لیک په لاندې ډول صادروي. اول د نننۍ غونډې ټول ګډونوال د منظور پښتون او د هغه د مبارزو ملګرو بې ګناه نیونه په یو غږ غاندي. دوهم له ټولو نړیوالو ادارو هغوی چې د حقوق بشر او مدنیت لپاره کار کوي د نننۍ غونډې ګډونوالو غوښتنه دا ده چې منظور پښتون او د هغه ملګري د خلاصولو دپاره دی په پاکستاني او پنجابي ریاست باندې فشار راوړي تر څو هغوی زر تر زره راخوشي شي. دریم د نننۍ غونډې ټول ګډونوال تعهد کوي که منظور پښتون او د ده ملګري راخوشي نه شي په همدې ډول به خپلو سوله ییزو لاریونونو او تظاهراتو ته ادامه ورکوي او تر مرګه پورې به د خپل حق غوښتنه کوي. دا خلک په شا کېدونکي نه دي. د نننۍ غونډې ټول ګډونوال پرېکړه کوي چې لر او بر یو پښتون دی. هېڅ حکومت هېڅ ریاست دی هغوی په ډلو په لر او بر نه ویشو. موږ ټول یو یو پښتون یو تل به یو په ګډه به د خپلو حقوقو دپاره مبارزه کوو. بیا هم له نړیوالو بشري ادارو غوښتنه ده چې د پاکستان په پنجابي ریاست ته فشار راوړي تر څو منظور پښتون او د هغه ملګري زر تر زره راخوشي کړي او د هغوی د حق لارې مبارزه همداسې دوام ومومي. کور مو ودان ډېره زیاته مننه. هر کله راشئ. وروستیو کې په شعارونو دا مظاهره پای ته رسوو. لار او بار